الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دماغرونو انسان چې د هغې کې دوه قسمه بیماری هم راتللی شي اور دوه قسمه صفات هم راتللی شي. یو انسان کې بیماری وي هغه ظاهري بدن کې بیماری وي اور د هغې د پر خپل طبيبان خپل ډاکټران شته دي اور یو انسان کې نه باطینی روحاني بیماری وي د هغې د پر هم خپل طبيبان اور ډاکټران شته. خو لکه څومره چې ظاهري بیماری مونږ تاسو د هغې فکر کوو د هغې غم را سره شته دی. هر ملګری په دې باندې سوچ کوي چې آیا کومه باطینی نه پټه بیماری ده روحاني بیماری ده هغه ما کې موجوده ده آیا د هغې علاج کوونو اوسه پورې ما فکر کړی دی که نه دی کړی. ځکه چې وی ورېځې صرف په سر کې درد شي په هر کور کې به د درد ولا ګولۍ موجودې وي. همدغه شان په کور کې چاته تب وشي نو په هر کور کې به اکثرو کورونو کې د تبې ولا ګولۍ چې دی هغه موجود دي. همدغه شان دی انسان ولا خېټه خراب شوله نو په هر کور کې به د هغې ولا ګولۍ هغه موجود وي چې څومره دا وړې وړې بیماری دي چې هغه هر چاته معلومې دي د هغې دوایي معلومه ده هغه په کور کې موجود وي. اور که چیرې په دې نه غټه بیماری شي اور بیا مونږ تاسو وګورو اول په خپل شهر کې نه علاج کوو که په خپل شهر کې نه کېږي بل شهر ته ورپسې ځو اور که بل شهر کې نه کېږي لرې ورپسې ځو تر دې پورې چې ځنه خلک بار ملک ته لاړ شي اور خپل علاج هغه کوي خو د ظاهري بدن ولا د ظاهري بیماری ولا. آیا د روحاني بیماری چې کومې دي هغې لرې کولو دپاره مونږ تاسو دومره کوشش کړی دی چې یو سړی وایي چې ما کې غیبت بیماری ده ما کې چغلخوري بیماری ده اور ما کې د حسد بیماری ده ما کې د کینې بیماری ده آیا ما اوسه پرې زه یو عالم ته ورغلی یم چې د غیبت په څه شي سره ختمیږي د چغلخوري په څه شي سره ختمیږي اور د حسد دا په څه شي سره ختمیږي. آیا ما د دې دا تپوس کړی چې دا بیماری پیدا کیږي ویلي اور د دې ولا علاج څه دی؟ نه ډېر کم خلک به وي چې هغې به دې علاج طرف ته سوچ کړی وي بلکې دغه بیماری مونږ تاسو کې موجود هم وي اور ځان ته بیماران هم نه یو. داسې به څوک نه چې زه بیمار یم حالانکه دا دومره خطرناکه بیماری ده. ظاهري بدن ولا چې کو بیماری دي په هغې کې ټولو کې غټه بیماری مثال کې کینسر واچوه خو که یو انسان ظاهري بدن د هغه بیمار شولو د هغې آخري انتها دغه ده چې دا سړی به د دې بیماری د وجې نه مړ شي
اور کچیر خدا نه خاصه یو سړی دی اور په هغه کې روحاني بیماری موجوده ده، حسد پکې موجود دی، کینه پکې موجوده ده، بغض پکې موجود دی، غیبت پکې موجود دی، دې دنیا هم سره بربادیږي، آخرت هم سره بربادیږي. په مرګ سره هم دا بیماری ولا چې کوم هغه تکلیف ته هغه نه ختميږي، بلکې دی ول تکلیف دا په آخرت کې هم د انسان د پر پاتې وي اور دا په قران اور دا په احادیث کې ثابت دي. نو مونږ تاسو لکه څنګه د ظاهري وجود د ظاهري جسم خیال ساتو، د خپل روح ول هم خیال ساتل پکار دي چې د مونږ تاسو روحاني کومي بیماری د هغې لري کون پکار دي. اوس د ظاهري بیماری د پر علاج ډاکټران شته، هسپتالونه شته. اوس که یو سړی وي چې ما ولا روح بیمار دی، ما کې دا بیماری دي، د هغې ولا ډاکټران څوک دي؟ نو د هغې ولا ډاکټران دغه مشایخ اور دغه اولیاء اور دغه بزرگان دي چې هغه په خانقوانو کې ناست دي اور هغه تا ته علاج ښیي چې دا ذکر کوه، دا ذکر کوه اور دغه عمل کوه، دغه عمل کوه. د هغې د وجه نه د تا روح هغې بیماری به الله پاک هغې ته صحت ورکړي. نو ما چې کوم آیت تلاوت کړل دی کې الله پاک فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. په دنیا کې په ټولو کې اول په ناحق باندې قتل دا چا کړی دی؟ په دنیا کې په ټولو کې اول په انسانانو کې اول په ظلم سره قتل چا کړی دی؟ هغه د آدم علی السلام بچی کړی دی. خو د آدم علی السلام براه راست بچای وو، مونږ تاسو ټول د آدم علی السلام اولاد خو مینس کې واسطه ده اور هغه براه راست د آدم علی السلام بچای وو، یعنی د حضرت حوا علیه السلام نه پیدا شوی اور هغه دا قتل ویل وکړلو، هغه دا قتل وکړو د حسد وجنه، هغه دا قتل وکړو د حسد وجنه. یو بزرگ بکر هغه یو بادشاہ ته نصیحت کوي چې بادشاہ تکبر مکوه، ځکه چې په دنیا کې اول تکبر هغه شیطان کړی دی، هغه څومره خوار اور ذلیل دی. اور اے بادشاہ هرس مکوه، ځکه چې هرس آدم علی السلام کړی وو اور ګوره هغه د جنت نه راووتلو، ځکه چې الله پاک د جنت ټول نعمتونه ورکړي خو صرف وی تویلو چې دی ونه به نخوري، نو هغې ته شیطان وسوسه ور واچوله، هغه ونه ولا دانای ور باندې وخوړله او جنت نه راووتلو. اور بیا ته فرمایي چې ای بادشاہ ته حسد مکوه، ځکه چې د حسد د وجې نه په ټولو کې اول چې کوم ګناه شوی دی هغه قتل شوی دی اور هغه څوک و قابیل چې هغې حابیل قتل کړی و. اور دی قتل ولا څومره سخت ګناه ده. الله پاک فرمایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. څوک چې یو مسلمان بے ګناه قتل کی دا به همیشه د پر په جهنم کې. نو دی کې د قتل دمره لوی ګناه ده اور حدیث شریف کې دا هم رسی نبی علی السلام فرمایي چې د قیامت ته پورې څومره په ناحق قتلونه کیږي، د هر قتل یو حصہ هغه د قابیل په غاړه باندې هم ده، قابیل ته به هم د هغې ولا حصہ ملويږي. قیامت ته پورې چې څومره په ناحق باندې قتلونه کیږي ویلې ځکه چې هغې د دې ګناه ولا اول بنیاد کې ګدولې ده. نو انسان ته پکار دی چې اول ګناه نه کوي، که خامخا ګناه کوي هغه ګناه ځان دې پر کوه، بل چا دې پر ذریعہ م جوړېږه، ځکه چې که بل چا دې پر جوړ شولې څومره خلک چې د تا په نقش قدم باندې روان وي تا ته به خپله ګناه ملویږي، د هغې خلکو ولا ګناه به هم تا ته ملویږي اور د هغې په ګناهونو کې به څه کموالی هم نه رسي. نو دځې کې د آدم علیه السلام په یوې ورځې کې چې کله بچی به پیدا شول وا بچی اور یو بچای اور بیا چې کله بل جوړه به پیدا شول نو د اولی جوړې ولا چې کوم جنۍ بو د بل جوړې ولا چې کوم هلک و بچای بو د هغې سره به نکاح جایز وو. دا د دې پر چې نسل الله پاک زیات کی یوا جوړې به پیدا شول دو بچی به الله پاک پیدا کول، خو اولی جوړې ولا چې کوم ورور خور دی هغې نکاح به نه و جایز اور دویمه جوړې به چې کله پیدا شول نو د اولی جوړې ولا جنۍ د دویمه جوړې ولا هلک د هغې سره به نکاح سره جایز. اوس په دځې کې دو زمن یو قابیل و اور یو حابیل و. د حابیل سره چې کوم خور پیدا شوی و هغه دمره ښایسته نه وه اور د قابیل سره چې کوم خور پیدا و هغه ښایسته وه.
اوس په دې کې مسله خو دغه وا چې د قابیل ولا خور چې کومه پیدا شوی د هغه بده به حابیل سره نکاح کیږي او د حابیل سره چې پیدا شوی د هغه بده قابیل سره کیږي خو د قابیل حسد پیدا شولو چې نه د ما ورور ته د خیسا خزویل ملويږي او چې زبو د هغه خدي سره نکاح کوم هغه خور سره چې کومه د ما سره پیدا شوی ده هغه چې دا خو جایز نه دي دا نشي کولای و چې نازب کوم بیا آدم علی السلام ته فرمایي چې بس تاسو قرباني وکي اچا ولا قرباني چې الله قبول کړله هغه په حق باندې د بل په حق باندې نو دځه کې حابیل هم قرباني وکړله څګړ ذبح کړل اور حابیل څګړ ذبح کړلو اور حابیل اور قابیل چې د هغه هم صلغونه صدقه وبستله اور هغه زمانه کې د قبل دنو دا نشانی و چې تاسو بهر ته صدقه کېږي ولا په یو میدان کې په غره کې د اسمان نبو په سپین رنگ کې اور راغللو هغه به وسې ولا دا به د هغه قبل دنو نشانی و اور چې کله حابیل قربانی وکړه اور قابیل هم وکړه د حابیل ولا قربانی الله پاک قبول کړه اور وسې ولا اور د قابیل ولا هم د غشن پاتې و نو هغه دی ورور سره نور هم حسد پیدا شولو اور خپل ورور ته کې جذب تا قتل کوم هغه ته کې چې ګوره دا دی الله پاک کار دی الله پاک دی متقیانو نه قبلوي نو دی وجنه ته دا کار مکوه خو هغه چې نه زب تا قتل کوم او ورور وی ته کې چې کتم ما قتل کوي زه خو تا نه قتل کوم اخیر دغه چې هغه خپل ورور قابیل هغه لګیا شو حابیل قتل کړلو اور بیا په قران کې واقعا د چی سي پرې کې په دنیا کې اول مړیو اور بیا ګرځول چې زو دی باندې سوک نو الله پاک یو کراغ راواستولو اور بل کراغ هغه مړ کړلو یا مړ کراغ ځان سره وړیو هغه په خپل مخو کې سره زمکه وکندله اور په هغه کې نن هغه بل کراغ چې د هغه دفن کړلو نو دی ته دا وخدل چې د خپل ورور لاش سره هم دغه کار وکا نو دی افسوس وکړل چې هاي ز په دی کراغ نه هم ز کمزور مخلوق شو چې دی ته دی پته شته چې دی مړی سره وسکه ماته دا پته هم نشته نو دځه کې دا ګناه ویل وشولو دا د حسد وجه نه وشولو چې هغه په زړه کې حسد نو حسد یو ډېر اسخا اور خطرناک بیماری ده اور دا په څه شي کې وي دا نه په روح کې دا روحاني بیماری ده اور د حسد ولا نشانی صدا دا انسان چې د هغه غیبت کوي د نور خلکو غیبتونه بوکین دي کې حسد شته هم دغه شندا بو چغل خوري کوي اور دا بو د بلچا په غم باندې د بلچا په نقصان باندې بودای خوشاليږي نو دا د حسد ولا علامات هم دي اور حدیث شریف کې دا هم رسی چې اے مؤمنانو تاسو حسد مکوئ زکه چې دا حسد دا نیکی دس ختموي لکه سرنګ اور چې هغه وچ لرګي ختموي لکه سرنګ اور هغه وچ لرګي ختموي هم دغه شان دغه حسد چې دا نیکی ختموي اوس حسد یای څه شیتا نو حسد بری کې علماء کرام فرمایي چې حسد دته یای الله پاک یو سړی ته یو نعمت ور کړی دی مثال کې الله پاک چاته حسن ور کړی دی چاته الله پاک مال ور کړی دی چاته الله پاک عہدا ور کړی دا چاته الله پاک عزت ور کړی دی اور تدا یی چې دې ته ویل ملو شوی دی اور پزله کې دا تمنا لري چې کما ته ملاو شي کملاو نشي خو خدای پاک د وکی چې د دین دغه نعمت ختم شي نو دا حسد دی اور دا حرام دی اور د دې دی وجنه نور هم ډېری بیماری سړی ته لګي ویلې چې زړه کې د حسد وی خو د هغې سړی به غیبت کوي چې زړه کې د حسد وی د هغې به چغلخوري کوي اور چې زړه کې د حسد وی نو ته به د هغې په خوشحالي باندې خفه کېږي اور د هغې په غم باندې به ته خوشحاله کېږي اور دا څومره خطرناک بیماری دی حدیث شریف کې دا هم رسی نبی علیہ السلام فرمایي د بل مسلمان په تکلیف باندې خوشاله ما کني الله پاک به د هغې نه تکلیف لري کې تاب تکلیف کې مبتلا کی اور د دې حسد دی وجنا چغل خوري پیدا کیږي تب د دې شیطانی کوي نور خلقو ته اور نبی علیہ السلام فرمایي چغل خور انسان دا به جنت ته نه داخليږي اور نبی علیہ السلام په دوه قبرونو باندې تیر شولو هغه کې مړیو اور فرمایي چې د دوړو ته عذاب شروع دی خو دې کې یو ته عذاب شروع دی چې دی به چغل خوري کوله
همدغه شان دی حسد دی وجنه چا سره دی نه لګي زړه کې دی بغض وي ته به د هغې ولا غیبت کوي او غیبت بری کې دا هم رسی. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما د معراج په شپې باندې داسې خلق وکتل چې د هغې د اوسپنې ولا نوکانو او د خپل بدن ولا غوښې هغې سره رشو کولې وجه دا څوک دي وجه دا هغه خلق دي چې هغه په دنیا کې د یو بل غوښې خوري او غیبتونه کوي. اور نبی علیہ السلام فرمایي چې غیبت دا په زنا نه هم سخته ګناه ده. نو دا ټول بیماری بیا پیدا کیږي د حسد دی وجه. اوس مونږ تاسو ما چې دغه موضوع یعنی بیانولو اراده وکړله څه شي دی وجنه یو د مونږ تاسو ملک چې د کومې د پلټۍ ولا اختلافاتي اور دی وجنه چې یو بل سره کوم حسد دی دا د ځان لري کول پکار دي. اور بل چې مونږ تاسو د پرون وکتل چې د افغانستان اور د پاکستان شکل میچ وکیلو اور پدې کې دوړو مسلمانان دي خو چې ګوره یو ملک زنه وګټلو د بل ملک خوشحالي څومره معنا وکړله اور هغه بل ملک غم څومره معنا وکړلو. حالانکه دا حسد نه دی پکار. اول خو دا کرکټ چې دی دا یو فضل کار دی اور الله پاک په قرآن کې فرمایي چې عباد الرحمن څوک دي دی الله پاک نیک بندگان څوک دي چې هغه د فضل اور د لغو کار نه ځان بچ کوي اور دا کېل دا په دنیا کې یو لغو یو فضل کار دی. که څوک کوي هغه هم فضل کار کوي چې څوک وي ته ګوري هغه په دین هم فضل کار کوي ځکه چې کم از کم هغې ته خو څه پیسې وملویږي ته چې وي ته ګورې تا ته څه ملویږي سوا د کینې نه سوا د بغض نه سوا د بدنظرۍ نه سوا د لمونځ قضا کولو نه سوا د وخت ضایع کولو نه. نو دغه یو خو اول څه شای دین څه حیثیت نشته نه دی دین کې څه حیثیت شته نه په دنیا کې څه حیثیت شته دی. اور بیا د دوړو ملکونو ته وګوره چې هغې په دې باندې څومره خوشحالي اور څومره غم چې دی هغه معنا وکړلو. دا خوشحالي اور دا غم دی ویلې معنا وکړو دا د حسد دی وجې نه چې یو بل سره په زړونو کې حسد وي د یو بل ولا کمیابي دا نه برداشت کوي دا نه دی مناسب. نو مونږ ته پکار دي چې په دې باندې دمره خوشحالي وکړه چې مونږ د بل مسلمان ملک نه دا لوبه چې دا هغه وګټله نه هغې ته دمره خفګان پکار دی چې هغه وایي چې د مونږ نه نورو مسلمانو کیل وګټل. اول دوړو ملکونو ته دا پکار نه دي خدا ویلې وشول ادي ولا مین چې کوم بنیاد دی بیخ هغه دغه دی چې ګوره د یو بل زړونو کې حسد دی بغض دی اور کینه دی اور دا لرې کول پکار دي. اور همدغه شان مونږ تاسو خپل ملک وګورو دغه لیډرانو د خپل مفاد لپاره چې کوم اختلافات دي اور مزه هغه اخلي اور مونږ تاسو په دځي کې جګړې سره کوو بحثونو باندې لګیا شي چې دغه لیډر خدای دا نه دی خو اور په دې کې زیړې تپو کې اوزي کفر تپو کې اوزي گمراهي تپو کې اوزي کې دای شي سبا د حقیقت خپل مینس کې اتفاق راشي اور دا لاندې خلکو به اتفاق پکې نه راسي. نظرونو کې چې دا هغه حسد نه دی ګرځول پکار بلکې د هر مسلمان د بل مسلمان سره امینه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي لا تحاسدوا دیو بل سره حسد مکوي ولا تباغضوا دیو بل سره بغض مستي ولا تقاطعوا دیو بل سره بایکاټ مکوي ولا تدابروا اور دیو بل سره څټ یو بل ته څټ ما اړوي چې ما د هغې سره نه لګي. وکونوا عباد الله اخوانا الله پاک فرمایي چې دی الله پاک بندگان ورونه جوړ شي. الله پاک فرمایي انما المؤمنون اخوه په دنیا کې څومره مؤمنان چې دی هغه خپل کې ورونه سره دي. نو دغه حسد نه دی ستل پکار زړه کې دا بغض نه دی ستل پکار. اور بیا مونږ تاسو خپل ملک ته وګورو چې دځي کې څومره خلک ډزې کوي دې څومره نقصانات دي. یو خو ګوره دغه ډزې کول دا تبذیر دی. تبذیر دي ته ویلی شي چې ته یو مال فضل اړاو کې یو مال فضل خرج کی چې نه دینی فائدہ وي اور نه دنیوي فائدہ وي دا تبذیر دی. اور څوک چې فضل مال اڑو کوي د هغې باره کې الله په قرآن کې فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین دا د شیطان ولا ورونه دي. اور بلکې دغه ګولۍ تا یو مجاهد ته ورکړي وای هغې باندې به تا ته څومره اجر ملو شوی وای خو ګوره فضل فایرنګ کول دا یو فضل کار دی اور دا خپل مال فضل اړو کون دي. بل د دې د وجې نه څومره خلکو ته نقصانات رسیږي که دغه ګولۍ په چا باندې پاسه نه راپریوځي نو تاسو سره موبایلونه دي چې په دې شپې کې څومره خلک چې دی هغه زخمی شوي دي
اور تاسو ته د هغې معلومات شته دي چې څومره نورو خلکو ته به نقصانات رسېدلي وي دې کې به څومره داسې ګاونډیانو کې بیماران وي چې هغه به ګبرو شوي وي چې دا فایرنګ د څه شي د وجې نه وشو اور څومره داسې خلک به وي چې هغه به د زړونو نه کمزوري وي هغې ته پته هم نه وي هغه چې دا څه وشول اور مسلمان ته تکلیف ورکول دا د مسلمان کار نه دی نو د دې د وجې نه مالی نقصان هم جوړېدلی شي اور جنی نقصان هم جوړېدلی شي نو د دې نه ځان بچ کول پکار دي دغه پیغام ما ته پته ده چې د مونږ ولا پیغام هیڅ چاته نه رسیږي ما صرف د کوم رونه چې د ما ولا خبره واوري مونږ تاسو په دځه کې موجود یو په دې کې هر ملګری دغه عهد وکي د ځان سره وعده وکي چې دا کار به زه آینده د پر نه کوم اور کدا بل څوک هم کوي زه به هغه منې کوم زه به هغه منې کوم چې ګوره دا کار چې د هغه ښه نه دی اور بل دغه چې کوم دنیوي شیان دي اور دغه لوبې کیل دی نه په دې کې وخت فضول خرج کول پکار دي ځکه چې دا وخت دا ډیر قیمتي دی دې باره کې به تپوس کېږي نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی جنت ته لاړ شي په جنت کې به د یو شي تمنا نه کوي یو مسلمان به صرف د هغې وخت تمنا کوي چې کوم وخت دی بغیر د ذکر نه تیر کړی دی اور کافر بو دې څه شي تمنا کوي کافر بو دې ارمان کوي چې کاش الله پاک ما ته موقع راکړي اور بیا دنیا ته لاړ شم اور زه ایمان راوړم هغه بو دې ولا تمنا کوي نو حسد دا یو دم رسخا بیماری ده چې صرف تا ته نقصان رسیږي بل چته دی ولا نقصان نه رسیږي بل چته دی ولا نقصان هغه نه رسیږي ها حسد چې دی چا سره پکار ده هغه سره مونږ تاسو کوونه اور دی چا سره نه دی پکار دی هغه سره مونږ تاسو کوو نبی علیہ السلام فرمایي حسد صرف د دوه کسانو سره جایز دی بل د هیڅ چا سره حسد نشي کولای هغه دوه کسان څوک دي چاته الله پاک علم ورکړی دی قرآن ورکړی دی اور دای لګیا دی دغه علم باندې خپل هم عمل کوي اور نور خلق ته یې خي اوس په زړه کې تا دې پر ضد پکار دی چې کاش داسې زهم وای دې سره مقابله پکار ده چې ته هم داسې نشر اشاعت وکړه د دین اسلام ولا دې سره حسد پکار دی کوم مسلمان دی چې هغه په دې شي کې مقابله کړی ده اور دویم نبی علیہ السلام فرمایي چې دویم د چا سره حسد پکار دی د هغه چا سره چې چاته الله پاک مال ورکړی وي اور هغه لګیا وي دغه مال د الله په لیاري کې خرج کوي نو تا ته پکار د چې ته د هغه سره حسد وکا حسد نه مطلب غیبتا وکا اور ته د هغه سره مقابله شروع کا چې په هغه نه ډیر مال د الله په لیار کې خرج کا دغه دوه کسانو سره نبی علیہ السلام فرمایي چې حسد جایز دی دین علاوه په دنیا کې د هیڅ چا سره حسد چې د هغه جایز نه دی نو د دې شیانو نه ځان بچ کول پکار دي د دې وجه نه انسان ته ډېر نقصانات رسیدلی شي اور یو واقعا مختصر غونې دا هم لیکلی و چې یو کسب و هغه بادشاہ ته راغللو اور بادشاہ ته به بار بار دا خبره کوله چې څوک نیک دي هغه سره نیکی کوا اور چې څوک بد دي یعنی حسد کوي هغه د پر خپل انجام په خپل باندې کافی دی بار بار به دا خبره وي تکوله نو بادشاہ د دې سړي سره محبت پیدا شول مینه پیدا شول نو یو ځل بل سړی و هغه د دې سره حسد پیدا شول اور بادشاہ ته شغل خوري وکړه چې دې سړي خو اتا بری کې دا یی چې د بادشاہ د خلینه بدبوئی سي وی چې تاسو سره څه دلیل دی هغه چې ته ځان تر وګړه هغه بخلی باندې لاس کې ګدي تانه به هغه ته بدبوئی ورسي ته ځان سره کې نه وی خو هغه تاسو سره نه لګي زړه کې تاسو سره حسد زړه کې تاسو سره بغض دی بادشاہ وی ته چې ښه ټیک شو سبزه به امتحان اخلم اور دا چې وی سره چا حسد وو هغه دې نیک سړی دی پر دعوت تیار کړلو اور بیا وی ته چې راشه دعوت اور په هغه خوراک ډیره اوګوي تواچوله اور هغه اوګي چې کله وی تواچوله اور دای دی بادشاہ ملاقات ویرغللو خوراک کړه او په هغه کې اوګه استعمال و نو د دې خلینا بویتللو چې کله بادشاہ ته ورنږدې شولو په خپل خلی اور پوزي باندې لاس کې ګدولې وو بادشاہ ته پته ولګی چې دا خورشتیا ما بری کې دا خیال سدي چې د ما خلینا بویسي بادشاہ وی ته خط ولی کلو وی ته کې چې دا د ما ول فلن کی عامل گورنر ته یوسا پاسنه مہر په ولګول تا ته انعام ملوشي اور په هغه کې نه داوی ته لیکلی چې څرنګه دا در ورسیږي دا بو قتل کې
چې دای بهر ته ووتلو اچا چې سره حسد وو هغه ته کی چیت رواني چې ما دې بر بادشاہ دی انعام اعلان وکړلو اور زه روان يم فلانکی گورنر ته هغه ته کی چې د خط ما ته راکې زبي اوسم وې د کی ټیک شي استي اوسه چې څنګه هغه عامل ته ور ورسېدلو اور خط کولا وکړلو په هغه کې بادشاہ وی ته دالی کلی چې دا قتل کا نو هغه نه بعد هغه ته کی چې دا خو ما بری کې نو بل چا بری کې و چې بس تر غلې زب استا قتل کوم هغه قتل کړلو په سبب باندې دغه سړی بیا بادشاہ ته راغللو اور بادشاہ ته یې چې نیکو خلکو سره نیکی کوا اور بد کردار دی پر خپل انجام کفی دی بادشاہ حیران شو چې ما خو دې تا قتل حکم کړو څنګه ته بچ شولې هغه ورته ویل چې زه بهر ته اوتل اور ما نه هغه خط هغه سړی واخستلو به ورته چې ته ما باری کې دا خیال سدي چې ما خلینه بدبوئی سي و چې نه و چې بتا خلی باندې لاس ویل کېږي د ولې و چې هغه خو ما زکه کېږي د ولې و چې دې سړی ما باندې وګ ډېره خړلې و نو ما دا خیال وکړ چې دې ما خلینه تا ته بوی دیر نشي نو ما زکه دغه کار وکړلو بادشاہ وی دی چې بالکل ته چې کومه خبره کوي هغه ټیک ته چې د نیکو خلکو سره نیکی کوه د بد کردار دی پر خپل انجام چې د هغه کفی دی نو مونږ تاسو بده چا سره حسد نه کوو څوک چې د مونږ سره کوي هغه ته د خپل حسد خپل نقصان ورسوي الله پاک د عمل کولو توفیق نصیب